کې لرنه ملګرو لرن په پروګرام جوړ سي راغلاست د ورډ پروګرام شپږم درس ته که سره مې تاسو خو به په دې درس کې مو تاسو د ورډ پروګرام په برخه کې د فایل مینو په برخه کې د پرنټ آپشن ولوستل او په دې وپوهېدل چې څنګه خپل یو صفحه یا هم خپل یو متن یا هم خپل یو فایل پرنټ کړو او د هغې څخه مختلف شکلونو باندې کاپیانې واخلو په مختلف سایزونو باندې پرنټ کړو او داسې نور معلومات. په دې درس کې به موږ تاسو د اکاونټ آپشن ولولو او خپل د هوم ایونت شروع کړو. لومړی دلته وګورئ موږ ته لیکلي پروډکټ انفارمیشن یعنې هم دغه د مایکروسافټ د کمپنۍ په هکله یو څه معلومات. لومړی دلته ویلي مایکروسافټ یعنې هم دغه کمپنۍ چې د مایکروسافټ ده او پروډکټ اکټیویټډ یعنې هم دغه ورډ پروګرام چې موږ تاسو سره دا اکټیو شوی ده او دا د ورډ پروګرام که چیرې موږ سره نه وي اکټیو شوی دلته یې سیف کوي ځان سره چې اکټیو او موږ سره به هیڅ کار ونه کړي ټول آپشنونه به یې غیر فعال وي. بل موږ سره دا ورډ پروګرام مایکروسافټ آفیس موندو 2014 ده او this product contains یعنې دا مایکروسافټ کمپنۍ چې دا موږ ته مختلف پروګرامونه ارائه کړي دي چې د هغوی څخه دغلته 9 دانې لیست شوي دي مثلا مایکروسافټ ورډ، اکسل، پاورپوینټ، آوټلوک، ون نوټ، پبلشر، اکسس، ویژیو او پروجیکټ چې هر یو یې به تاسو ته په مفصل ډول سره په راتلونکو درسونو کې بیانوو او تشریح یې. موږ که چیرې غواړو خپل یو آپشن اپډیټ کړو د دې څخه یې کولی شو. موږ غواړو د اپډیټ کولو په هکله یو څه معلومات ترلاسه کړو یا هم دغه د اپډیټ آپشن ډسیبل کړو نو دا کار موږ د دغه څخه کولی شو. بل موږ سره ګیټ اټ انس دي یعنې که چیرې موږ بعضې انسټرکشنز بعضې لارښوونې بعضې پیشنهادونه یا هم بعضې تقاضاوې لرو د مایکروسافټ کمپنۍ څخه موږ راځو په دغه ځای کې خپل هماغه پیشنهادونه یا هم تقاضاوې لیکو یا هم ټایپ کوي او د نټ له لارې چې کله موږ د نټ سره وصل اوسو کولی شو چې مایکروسافټ کمپنۍ ته یې واستوو. او بل که چیرې موږ غواړو خپل همدغه ورډ پروګرام په هکله یو څه معلومات ترلاسه کړو له دغې څخه یې کولی شو مثلا کوم ورژن ده یا هم کوم آپشنونه پکې نوي دي او داسې نور شیان. بل که چیرې موږ غواړو وپوهېږو چې کوم آپشنونه په دغه ورډ پروګرام کې هم د 2014 یا هم د 2021 یا هم د 2014 ورډ پروګرامونو کې کوم آپشنونه موږ سره نوي دي د دې څخه یې موږ کولی شو په هکله یې معلومات ترلاسه کړو. بل موږ سره یوزر انفارمیشن دي. د یوزر انفارمیشن په برخه کې موږ کولی شو چې وپوهېږو چې موږ د کوم اکاونټ یا هم د کوم جیمیل یا هم ایمیل له لارې موږ ساین ان شوي یو یا هم لاګین شوي یو او که چیرې موږ غواړو ساین آوټ شو د دغې څخه کولی شو چې موږ ساین آوټ شو یا هم د دې څخه موږ کولی شو چې په دواړو طریقو باندې ساین آوټ شو او که چیرې موږ غواړو بل اکاونټ جوړ کړو د سویچ اکاونټ له لارې کولی شو یا هم غواړو چې د بل اکاونټ په واسطه ساین ان یا هم لاګین شو د دې څخه کولی شو د سویچ اکاونټ له لارې. بل موږ سره بکګراونډ او تیمز دي. لومړی موږ راځو بکګراونډ تیمز د دغه آفس وایډ انتخابو تر څو تاسو ښه پوهېږئ په همدغه ننني درس باندې. دلته وګورئ آفس بکګراونډ یې لیکلی دغه ځای ته که چیرې تاسو وګورئ بعضې مختلف شکلونه پکې کارول شوي دي. دغه شکلونو ته بکګراونډ ویل کېږي. که چیرې موږ د دې څخه هر یو بکګراونډ انتخابوو هلته تطبیق کېږي ورباندې مثلا موږ کالیګرافي انتخابوو ګورئ ورباندې کالیګرافي بکګراونډ تطبیق شو. بل موږ سره تیمز دي. د تیمز په برخه کې موږ چې دا مختلف ډولونه تیمز لرو مثلا لومړی کلرفول ده. د کلرفول په برخه کې موږ سره به یو تیم د 2 یا هم 2 څخه د زیاتو رنګونو د مجموعې څخه جوړ شوی وي
یا هم که چیرې موږ یو سیستم سیټینګ انتخاب کړو یا د یو سیستم سیټینګ په برخه کې موږ سره هغه ټیمز انتخابیږي همدغه مایکروسافټ ورډ پیج لپاره چې د سیټینګ په برخه کې د پرسونالایزیشن د بیکګراوند په برخه کې موږ انتخاب کړی وي. بل موږ سره وایټ ده، بلیک ده او ډارک ګرې ده. موږ کولی شو چې د هر یو آپشن څخه ګټه واخلو. خو کله که چیرې موږ یو سیستم سیټینګ انتخاب کړو نو په دغه شکل کې به موږ ته مایکروسافټ اکاونټ پیج راشي او دا به ډېر مفید وي ځکه چې زموږ سترګې هم نه خرابوي او چارج هم به ډېر یا هم زر نه مصرفوي. اوس هم راځو خپل ننني درس ته چې هغه ده د کلیپ بورډ یا هم د هوم ریبن. د کلیپ بورډ په برخه کې دلته موږ او تاسو سره مختلف شیان دي، مثلا پیسټ ده، کټ ده، کاپي ده او فارمټ پینټر ده چې هر یو یې به مفصل ډول سره تاسو ته بیان کړو او تشریح کړو. لومړی راځو موږ یوه دانه ټیبل جوړوو په مایکروسافټ اکسل پروګرام کې، ترڅو موږ وکولی شو د کاپي او پیسټ په آپشنونو باندې په ښه توګه وپوهیږو. مثلا دلته موږ راځو یو ټیبل جوړوو، مثلا د ټاپ سټوډنټ. موږ غواړو مثلا د ټاپ سټوډنټس په هکله یو ټیبل جوړ کړو. تغییرات به ورته وروسته راوړو. مثلا لومړی راځو دغه ټاپ سټوډنټس په برخه کې آی ډي ورکوو، بیا هم راځو مثلا نیم ورکوو، بیا هم راځو مثلا فادر نیم ورکوو او یا هم راځو دلته مثلا فیکلټي ورکوو. هم راځو د آی ډي په برخه کې مثلا 4000 ورکوو، د نیم په برخه کې مثلا علي ورکوو، د فادر نیم په برخه کې مثلا احمد ورکوو او د فاکولټي په برخه کې مثلا بی بی آی ورکوو. بیا هم دلته راځو دلته 15000 ورکوو آی ډي، بیا هم راځو مثلا نوم ورکوو، مثلا رئیس نوم ورکوو، بیا هم مثلا پلار نوم ورکوو، مثلا قیوم. بیا هم مثلا د فیکلټي په برخه کې هم بی بی آی. اوس هم راځو بلې کرښې ته، بیا هم راځو آی ډي په برخه کې مثلا 6000 ورکوو، د نیم په برخه کې مثلا ورکوو اجمل، د فادر نیم په برخه کې مثلا ورکوو علي او د فیکلټي په برخه کې مثلا بی بی آی ورکوو. بیا هم راځو د آی ډي په برخه کې مثلا 7000 ورکوو، د نیم په برخه کې مثلا عبدالله وایو، مثلا د فادر نیم په برخه کې مثلا موږ وایو علي او د وظیفې په برخه کې مثلا موږ راځو بی بی اس انتخابوو. اوس هم راځو په دې کې بعضې تغییرات راوړو، مثلا راځو د دې همدغه فارمټ ته یې تغییر ورکوو، بیا هم راځو مثلا دا ټاپ سټوډنټس انتخابوو، بیا هم راځو مثلا ټاپ سټوډنټس ته یو فارمټ ورکوو، بیا هم راځو مثلا خط ته یې تغییرات ورکوو. نو موږ اوس یو ټیبل جوړ کړو د ټاپ سټوډنټس په برخه کې.
اوس راځو د ټاپ سټوډنټس لیست څخه څنګه مونږ کاپي یا هم پیسټ کړو. د دې کار لپاره یو دا چې مونږ کنټرول پلس ای باندې انتخاب کړو، یا هم راشو لیست څخه دغه ټاپ سټوډنټس په دغسې شکل سره کاپي کړو، یا هم بیرته یې ویسو په مایکروسافټ ورډ اکاونټ کې په پیج کې پیسټ کړو. مثلا مونږ راشو مایکروسافټ ورډ پیج ته، دلته مونږ سره وګورئ مختلف د پیسټ آپشنونه شتون لري. لومړی دا ده چې کیپ ټکسټ آنلی، یعنې یوازې مونږ سره همدغه ټکسټ کاپي شوي دي د کوم فارمټه. مثلا که چیرې مونږ هر څومره تغییرات پکې راوستی وي، مثلا په سټایل کې مو تغییرات راوستی وي، پکې مونږ په مختلف خطونو څخه پکې مونږ ګټه اخیستلې وي، هغه ټول باندې تطبیق کېږي. یوازې مونږ سره همدغه متن پیسټ کېږي. ګورئ مونږ سره چې کوم هماغه سایز و د متن، هغه د عنوان هغه هم کوچنی شوی ده، او کوم تغییرات مو چې پکې راوستي وو هغوی هم نوي تطبیق شوي ورباندې. بله مونږ سره د پیسټ دویمه طریقه ده چې هغه طریقه مونږ سره په دغسې شکل سره ده چې ټول یې مونږ ته کاپي کوي. څه رقم چې په اکسل پروګرام کې مونږ سره جوړ شوی و په هماغه طریقه سره یې مونږ ته کاپي کوي. بل د پیسټ آپشن چې ده هغه د لینک په شکل سره ده. ګورئ مونږ ته یوازې د یو لینک په څیر همدغه متن جوړ کړ، چې مونږ کولی شو د لینک په څیر هم یو فایل یا هم یو متن یا هم یو ټکسټ یا هم یو ټیبل د یو پروګرام څخه بلې پروګرام ته یا هم د یو صفحې څخه بلې صفحې ته پیسټ کړو یا هم کاپي او پیسټ کړو. بل مونږ سره بل آپشن هم د پیسټ په ډول ده. په دې آپشن کې بیا مونږ خپل ټول په مخکنه سره د پیسټ بل آپشن چې ده مونږ سره د لینک په شکل ده. دا هم دا آپشن یې هم د لینک په څیر خو دا آپشن هم د لینک په څیر ده. په دې آپشن کې داسې تغییرات راوړلی شو، خو په دې آپشن کې دا توپیر ده چې په دې آپشن کې مونږ هیڅ تغییرات نشو راوړلی. خو که په دې آپشن کې مونږ د اکسل په پروګرام کې تغییرات راوړو، په دې آپشن کې به هم مونږ سره دا تغییرات راوستل شي. خو شرط دا دی چې مونږ خپل فایل یا هم متن سیف کړی وي. نو لومړی راځو مونږ دا سیف کوو په ډیسکټاپ باندې او سیف وایو. بیا هم راځو د اکسل په پروګرام کې دا هم مثلا د ډیسکټاپ پر مخ سیف کوو او سیف وایو. کله چې مونږ دا دواړه سیف کړ، اوس دوباره راځو اکسل په پروګرام کې بعضې تغییرات راوړو. اوس راځو خپل اکسل پروګرام اوپن کوو. او د اوپن کولو څخه وروسته دلته وګورئ عبدالله چې ده مونږ سره فاکولټي بي سی اس ده. مونږ راځو مثلا دا هم بي بي اي انتخابوو. کله چې مونږ دا بي بي اي انتخاب کړ، اوس راځو دا یو ځل سیف کوو. کله چې مونږ دا سیف کړ، کلوز کوو یې، بیرته راځو خپل ورډ پروګرام ته. کله چې مونږ خپل ورډ پروګرام ته راغلو، دلته وګورئ مونږ ته یو میسج راکړي چې آیا تاسو غواړئ چې کوم تغییرات مو په اکسل پروګرام کې راوستي او دلته هم راوړئ. مونږ یس وایو. کله چې مونږ یس وویل، نو راځو دلته لاندې وګورئ عبدالله مونږ سره وګورئ بي سی اس ده. خو بعضې تغییرات مونږ سره شتون لري په ورډ پروګرام چې کله مونږ د ریکارډ په حالت کې اوسو هغوی نه تطبیق کېږي. خو تاسو په خپل کمپیوټرونو کې دا کار تطبیق کړئ، دا به مونږ تاسو ته کار درکړي او ستاسو په کمپیوټرونو کې تطبیق شي. بل مونږ سره د پیسټ آخري آپشن ده چې هغه هم د پیسټ ساده آپشن ده، چې کوم تغییرات په ورډ په اکسل پروګرام کې مونږ راوستي یو، هماغه تغییرات دلته هم تطبیق کېږي، خو مونږ نوي تغییرات ورباندې نشو راوستلی. نو دا مونږ تاسو سره د کاپي او پیسټ آپشن ده. اوس هم راځو د کټ آپشن ته. د کټ آپشن مونږ تاسو سره څه کار کوي. مثلا مونږ راځو دغه یو ټکسټ یا هم یو پاراګراف انتخابوو، دلته کټ وایو. کله چې مونږ کټ وویل، نو وګورئ مونږ سره له منځه لاړ.
اوس هم راځو مثلا موږ دغه پاراګراف یا هم دغه ټیبل انتخابوو او د دې څخه ورته وایو کټ. کله چې موږ کټ وویل نو ګورئ موږ سره هغه فایل له منځه لاړ او کټ شو. دلته وګورئ موږ ته یو مسیج راکړ. This document contains links that may refer to other files which could be a security risk. Do you want to update this document with that from the link that ورته وایو نو. موږ ته مسیج رالېږلی و چې دا ټیبل چې تاسو جوړ کړ دا د اکسل پروګرام سره یې یو څه اړیکه درلوده، یعنې که چیرې موږ د اکسل پروګرام کې کوم تغییرات راوستل نو دلته یې هم موږ راوړلی شو. نو د دې کار لپاره باید تاسو اپډیټینګ وکړئ تر څو دا کار تطبیق نشي یا هم دا فایل د اکسل پروګرام څخه ډیلیټ نشي. نو دا موږ تاسو سره د کټ آپشن چې د کټ آپشن لپاره موږ که چیرې غواړو خپل فایل دوباره راوړو د کنټرول زیډ په واسطه یې کولی شو. کنټرول زیډ په واسطه موږ کولی شو خپل ټکسټ بیرته راوړو او د کنټرول وای په واسطه موږ کولی شو ریډو او د کنټرول زیډ په واسطه انډو. دا موږ تاسو سره د کټ آپشن. اوس هم راځو مثلا بل آپشن ته چې هغه ده د فارورډ پینټینګ آپشن. د فارورډ پینټینګ آپشن موږ سره څه کار کوي. لومړی موږ راځو یو متن لیکو د افغانستان په هکله. افغانستان راځو دې څخه ټایټل انتخابوو او انټر کوئ، بیا مساوي رینډ او شروع مثلا 500 پاراګرافه افغانستان انټر. ستاسو وګورئ موږ د افغانستان په هکله 500 پاراګرافه معلومات جمع کړل. اوس راځو په دې کې یو څه تغییرات راوړو. مثلا راځو موږ دا په عنوان کې بعضې تغییرات راوړو. مثلا عنوان ته یې داسې یو شکل ورکوو. بیا هم مثلا راځو په دغې لومړي پاراګراف کې بعضې تغییرات راوړو. مثلا دلته راځو د دې همدغه خط بدلوو. بیا هم راځو د دغې خط یا هم د دغو دوو خطونو فونټ بدلوو. مثلا فونټ یې انتخابوو. دغه فونټ دغه انتخابوو. نو وګورئ موږ اوس تغییرات پکې راوستل. اوس هم راځو مثلا دغه خط دغه شکل ورکوو. اوس وګورئ موږ اوس تغییرات راوستل. اوس که چیرې موږ راځو دا خط دغې پاراګراف باندې هم دا کار تطبیق کوو. دا څنګه وکړو؟ لومړی دا چې په ساده ډول سره موږ راشو پکې یو مثلا دغه لومړي خط ته داسې یو شکل ورکړو. بیا هم راشو دویم خط ته مثلا لومړی فونټ یې بدل کړو یا هم بیرته راشو دغسې یو شکل ورکړو. نو دا موږ سره به ډېر وخت ونیسي او زموږ وخت به ضایع کړي. د دې کار لپاره موږ راځو یو ځلې خپل دغه پاراګراف انتخابوو او فارورډ پینټینګ باندې یو کلیک کوو. کله چې موږ په فارورډ پینټینګ باندې کلیک وکړ نو وګورئ موږ راځو دغه پاراګراف انتخابوو. کله چې موږ دا پاراګراف انتخاب کړ نو وګورئ فارورډ پینټینګ په دغه پاراګراف باندې هم تطبیق شو. یا هم موږ راځو دا پاراګراف دوباره انتخابوو. کله چې موږ دا پاراګراف دوباره انتخاب کړ او راځو اوس په دغه فارورډ پینټینګ باندې یو کلیک کوو. بیا هم راځو خپل یو پاراګراف انتخابوو. کله چې موږ یو پاراګراف انتخاب کړ نو وګورئ اوس دلته بیا فارورډ پینټینګ باندې کلیک کوو. نو وګورئ اوس موږ ته هم په دغه پاراګراف باندې یو څه تغییرات راغلل. خو بعضې وخت موږ سره ټول تغییرات راځي، بعضې وخت ټول تغییرات نه راځي. نو دا موږ تاسو سره د فارورډ پینټینګ آپشن. بل هم د کلیپ بورډ آپشن ته راځو چې خپله دا کلیپ بورډ څه معنا ورکوي او د څه لپاره کارول کېږي. مثلا موږ چې دا دلته غواړو همدغه د افغانستان په هکله چې کوم معلومات موږ سیف کړي دي بیا بلې صفحې ته ویوسو یا هم موږ غواړو دا ټول پاراګراف ځان سره سیف کړو هلته ویوسو. د دې کار لپاره که چیرې موږ راشو لومړی پاراګراف انتخاب کړو او دا کاپي کړو. بیا هم دلته وګورئ موږ سره دا لیست شو او موږ سره یې دلته شتون ودرلود. او که چیرې موږ راځو مثلا دویم پاراګراف ته دویم پاراګراف مثلا دلته راځو کاپي کوو. دلته وګورئ دویم پاراګراف هم موږ سره کاپي شو. اوس که چیرې موږ راځو بلې صفحې ته مثلا دویمه صفحه موږ انتخابوو. په دې دویمې صفحې که چیرې موږ
راځو کنټرول پلس وی باندې پریس کوو په خپل کیبورډ کې، نو هغه پاراګراف موږ سره صرف کاپي کیږي یا هم پیسټ کیږي موږ سره چې هغه موږ اخیرا یا هم په آخري برخه کې پیسټ کړی وي یا هم کاپي کړی وي. او هغه پاراګراف چې موږ اول انتخاب کړی وي یا هم اول مو کاپي کړی وي هغه موږ سره نه پیسټ کیږي. د دې کار لپاره موږ څه کار ترسره کړو چې اول پاراګراف هم موږ سره سیف شي، دویم پاراګراف هم. د دې کار لپاره موږ راځو دیز څخه ورته وایو مثلا دغه پاراګراف سیف شي، پیسټ شي، دا پاراګراف هم پیسټ شي. اوس دلته راځو یس باندې کلیک کوو. دلته وګورئ موږ سره دا پاراګرافونه هم پیسټ شو یا هم موږ سره کاپي او پیسټ شو. او که چیرې موږ راشو په دې پاراګراف باندې کلیک وکړو دا پاراګراف هم موږ سره پیسټ کیږي، یا هم که چیرې موږ لومړی صفحې ته لاړ شو دغه پاراګراف هم انتخاب کړو او کاپي یې کړو، راشو دا بل پاراګراف هم انتخاب کړو او کاپي یې کړو، دا بل پاراګراف هم. اوس که چیرې موږ دوباره ځو د خپل مایکروسافټ دویمه پیج ته یا هم دویمه صفحې ته، دلته که چیرې موږ کنټرول وی پریس کړو نو هماغه اخرنی پاراګراف موږ سره پیسټ کیږي. او که چیرې موږ غواړو دا ټول معلومات چې موږ کاپي کړي وو دا ټول پیسټ کړو، دې څخه راځو پیسټ آل وایو. دلته وګورئ د پیسټ آل په برخه کې موږ ته یو میسج راکوي چې تاسو دا کار نشئ کولی، یعنې هغه کوم ټیبل مو چې په اکسل پروګرام کې جوړ کړی و هغه ټیبل تاسو نشئ کولی چې پیسټ کړئ، خو کله چې موږ په نو باندې کلیک وکړو بیا هغه ټیبل هم موږ پیسټ کولی شو. او که چیرې موږ کلیر آل باندې کلیک وکړو نو وګورئ ټول هماغه کاپي شوي شیان موږ سره له منځه ځي. نو کلیبورډ موږ سره ډېرې ګټې لري او ډېره اسانتیاوې موږ ته رامنځته کوي د مایکروسافټ ورډ په پروګرام کې، چې تاسو کولی شئ ترې ګټه واخلئ او په اسانۍ سره خپل فایلونه یا هم خپل متنونه کاپي او پیسټ کړئ. دا مې به تاسو سره د ورډ پروګرام شپږم درس هیله کوم زموږ یوټیوب چینل درسره سبسکرایب او له نورو ملګرو سره یې شریک کړئ. تر بل درس پورې ښه وخت.